اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات مې ومنئ. د بریالي ژوند دوهمه برخه محمدي چینل ته ښه راغلاست. هدف د بریالي ژوند یو بل راز موخه هدف ده. هدف یعنی مقصد، مطلب، غوښتنه، غرض او موخه. هغه مطلب هغه غوښتنه ده چې اراده ورته متوجه وي. یا پر بله وینا هدف هغه غوښتنه ده چې د لاسته راوړلو لپاره یې تا اراده کړې وي. لکه یو ښکاري یعنې صیاد چې ښکار په نښه کوي، نو که ښکار یعنې حیوان یا بل څه په نښه کې رانولي، موخه ونه نیسي، نو آیا غوښتنه به یې پوره شي؟ ځواب دا دی چې هېڅکله نه. تر څو چې هدف ونه نیسي او ځیر ونه اوسي، هېڅکله ښکاري نشي کولی چې خپل کار لاسته راوړي. په دې هر څوک پوهېږي چې هدف څه ته وایي. په ژوند کې داسې هدف ټاکل لکه څرنګه چې ښکاري ته د ښکار په وخت کې جګ جګ واښه یعنې ګیاوې، لوړې ژورې او ونې مخې ته راځي، خو دی خپل ښکار ته ځیر وي، پوره هڅه کوي او له نظره یې نه اچوي. په عادي ژوند کې هم ستونزې راځي، مشکلات پیښیږي، خو هدف باید له پامه ونه غورځول شي. له بېزړهتوبه ځان وساته، ځکه کوم هدف چې دې ټاکلی خامخا یې ترلاسه کړه. خو کله ناکله څوک له ناکامۍ سره هم مخ کېږي چې د هغه یعنې د ناکامۍ ضد هیله ده. هیله به هېڅکله هم له لاسه نه ورکوي، ځکه چې الله رب العزت جل جلاله په خپل پاک او سپېڅلي کلام کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم قال ومن یقنط من رحمة ربه الا الضالون. ژباړه: ابراهیم علیه السلام ویل د خپل رب له رحمت څخه خو ګمراهان ناهیله کېږي. یعنی ګمراهان لارورکي غافل وګړي ناهیله کېږي. نو ځان له غفلت څخه وژغوره، هیلهمن اوسه او هدف ترلاسه کړه او توکل خپل خالق جل جلاله باندې وکړه. د نورو برخو لپاره د بریالي ژوند د نورو برخو لپاره محمدي چینل سره سبسکرایب کړئ.